بے برکتی د بالمازه د وجه ناراضي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راضي او یا رسول الله زما په کور کې برکت نشته دی، په کور کې مې ډیر زیات بے برکتی او بے اتفاقی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی دغه صحابي یا رسول الله س عمل لا ته اوخیا زما په کور کې برکت راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای تلال شه د خپل کور دروازې ته د پرده رازولنده کا. دغه صحابي لاړو فورا خپل د کور دروازې د پرده رازولنده کا. سورہ تیر شوي دغه صحابي بیا رالو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کور کې خو ډیر زیات برکت رالو، پردې رازوړندولو نه پس زما په کور کې ډیر زیات برکت رالو. یا رسول الله آیا دا برکت ته پرده کیو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمای نه برکت پرده کې نو بلکې و استاد کور مخ ته یو بالمازه تیرېدو. دا بالمازه انسان بستاد کور دی صحن ته نظر اچولو، استاد کور دی صحن ته به قتل. دا بالمازه صلیب په دې نظر کې دون نحوست او دون گندگی او دون سپیروالیو چې هغه د وجه نستاد کور نه ټول په ټول برکت ختم شوی. خو چې کله تا پرده رازوړنده که خپل کور دروازې ته د دغه بالمازه انسان نظر ستا په کور باندې لګېدل بند شول، چې دی خوا د بالمازه انسان دا نظر ستا په کور لګېدل بند شول، دی خوا الله تعالی طرف نه برکتونه را شروع شول. نو اوس تاسو سوچ وکئ چې یو بالمازه انسان به هر په لاره کې به تېرېدو او د هغه د نظر د نحوست د وجې نه د کور نه برکت ختمیږي، نو هغه خلکو به څه د کور برکت حالت وي چې په کوم کور کې دننه بالمازه موجود وي. چې بهر نه یو بالمازه سړی په کور باندې نظر لګوي او هغې نه برکت ختمیږي، بې اتفاقي پکې راځي، بې برکتي پکې راځي. نو چې په کوم کور کې دننه بالمازه موجود وي دغه کور به بیا څه حالت زما عزتمندو؟ آیا په هغې کې به څه برکت پاتې شي؟ آیا په هغې کې به څه اتفاق پاتې شي؟ نن سبا زموږ په کور کې بې برکتي او دا جنگ جګړې نه اتفاقی ولې دی؟ زموږ په کور کې خامخا بالمازه موجود دی زما عزتمندو. څه ناڅه بالمازه هر ځای کې موجود وي، نو چې کوم ځای کې بالمازه موجود دي هلته بې اتفاقي نفرتونه او دغه شان بې برکتي خامخا موجود دي زما عزتمندو. او د بالمازه بل نقصان مشهوره واقعه مخکې څو ځل ذکر شوی وه. یو نوجوانو هغه به مونځ نه کولو، د مونځ نه به سخت نفرت و، خلکو به ورته چې مونځ ادا کا مونځ وکړه، هغوی به سپکول لاسه ستا په ما کې څه کار دی؟ زما خپل قبر دی، ستا خپل قبر زما خپل قبر. مونځ به یې کولو هم نه، او چې چا به د مونځ دعوت ورکولو هغه به یې ډېر زیات سپکولو، هغه ته به بد رد وي او کنځل به یې ورته کول. ستا په ما کې څه کار دی؟ وی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. الله تعالی چا پسې ډایرکټ په ډایرکټ ډانګ نه رالي، خو چې کله یو انسان راونیسي که نه بیا ترې نه څوک خلاصول واله نه وي. نو دا که نوجوان ته به خلکو وي چې مونځ ادا کا، ده به هغې لاسه سپکول. وخت تیریږي څه وخت پس دغه نوجوان بیمار شو، مشهورو هر چا ته مشهورو چې دی مونځ نه کوي او د مونځ نه سخته کرکه ده، دی بیمار شو. علاجونو دپاره قسمه قسم ډاکټرانو پسې وګرځولی شو، خو لیکن بیماری کې کمی نه راتلو. بیماری ورځ تر ورځ سیوا کېده، تر دې پورې چې په سپکټ کې پرېوتو پاسېدو نو. وایي دې دغه ټایم کې دغې حالت ته ورسېدو چې ده نه به په خولې باندې ټیزونه وتل، دا باد اواز چې دا به دې نه په خولې باندې وتل. لرې لرې ځای د خلکو خبر ورسېدو، وایي پلان کې کس هغه نوجوان چې مونځ پسې به یې خندا کوله، مونځ پسې به یې ټوکې کولې، وایي هغه باندې داسې بیماري الله تعالی لګولې ده چې په خولې باندې ترې نه د بادو اوازونه ځي. لرې لرې ځای نه به خلک تماشې له صرف بیا راتلل چې وی ګورو چې د نه لږ عبرت واخلو. وایي 3-4 ورځې ژوندی و په دغه حالت کې، په دغه بیمارۍ حالت کې چې د خولې نه به د بادو اوازونه تلل. 3-4 ورځې ژوندی و، بیا وفات شو. بیا چې کله مړ شو نو خلکو غسل جنازه هر څه پې وکړه، و چې کله په قبر کې دفن کوم خلک ترې نه را روان شول، څنګه وایي سپي راټول شول او د قبر نه تو شول او غپار یې شروع کړل. وایي خلک زر زر ور په منډه شول، دا سپي وشړل یو خوا بل خوا، دا سپي وتښتېدل. خو چې بیا خلک را روان شول د سپو بیا د قبر را منډه